بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه به نن تاسو ته داسې یو طریقه کار ښایم چې تاسو به د فیسبوک په ذریعه باندې څنګه اخیستل خرڅول کوئ او د فیسبوک په ذریعه باندې به څنګه تاسو روپۍ ګټئ. مطلب دا دی که زما څومره پښتانه وروڼه وي، که هغه پاکستان کې وي، هغه که یو ای ای کې وي، که هغه سعودي عرب کې وي، که هغه قطر کې وي، کم هم داسې ملک چې وي فارن کنټري چې هغې کې ژوند کوي او داسې جاب کوي چې هغوی سره ټایم وي، نو زه به نن تاسو ته یو داسې میتډ ښایم، داسې طریقه کار به تاسو ته ښایم چې د جاب سره سره به تاسو ایکسټرا انکم ستاسو سټارټ شي. او زما دا ویډیو چې چا کتله نو زه تاسو ته په چیلنج سره وایم، په چیلنج سره چې اراوند 4000-3000 روپۍ به ستاسو انکم وي. خو تاسو به یو داسې پراډکټ سلیکټ کوئ چې هغه مارکیټ کې ډیمانډ وي. مطلب دا دی لیپټاپ، موبایل، ګاډۍ شوه، داسې نور داسې پراډکټ دی د دنیا، یا ګاډی شو. مطلب داسې زما ډېر وروڼه دي چې هغه دلته جاب کوي، ډرایوینګ کوي، د ساري لاړ شي کسان وي چې بیا کوز کې بیا غونډه وړه داسې ناستي خپل ټایم ضایع کوي، نو د ټایم نه فایده واخلئ. او زما دا کومه ویډیو چې دا تر اخره پورې وګورئ. زه به تاسو ته پروف سره ښایم چې زه څنګه دلته یو ای کې ژوند کوم او یو ای کې زه څنګه مطلب دا دی د فیسبوک په ذریعه باندې لیپټاپ یې خرڅوم. لکه ما د لیپټاپو موجوده وخت کې د لیپټاپو کوم مارکیټ چې دا رانیولی دی، نو زه به تاسو ته ښایم مزید مخکې چې تاسو به په انسټاګرام باندې، په سنیپ چیټ باندې، په ټویټر باندې وغیره، میلټو شوه، داسې ډوبیزل شو، دا ټول پلیټفارم به تاسو ته ښایم. په دې په ذریعه باندې به تاسو خرڅول څنګه کوئ او اخیستل به څنګه کوئ که نه. فار ایگزامپل یو داسې شي تاسو واخیستو چې هغه ستاسو خوښ نه وي، موبایل شو، لیپټاپ شو، ګاډی شو، نو هغه به تاسو د فیسبوک په ذریعه باندې بیا څنګه خرڅوئ. ډېر اسانه طریقه ده. او زما چې څومره پښتانه وروڼه دي نو زما دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به فایده وشي. زما مین مقصد دا دی، زما چې کوم وروڼه ژوند کوي پښتانه، زه یم چې هغوی ته فایده وشي، زموږ نه چې څومره هم کیدای شي هغوی ته فایده وشي او د هغې ایکسټرا کم انکم چې دی دا سټارټ شي. نو زه به راشم د موبایل سکرین طرف ته به راشو. ټیک ده، موبایل سکرین طرف ته به راشو او فیسبوک به اوپن کړو. زما د ویډیو مقصد دا دی چې کم کسان په فیسبوک باندې پوهېږي نو هغه کسان دې دا ویډیو ګوري، کم کسان چې فیسبوک باندې نه پوهېږي نو هغه دې دا ویډیو نه ګوري، ځکه چې هغو ته څه فایده بیا نه ورکوي. ټیک ده، مزید به زه تاسو بیا د انسټاګرام پوره طریقه ښیم چې په هغه باندې به تاسو پراډکټ څنګه ورکوئ، نور داسې کم سنیپ چیټ چې وغیره وغیره موجوده وخت کې به د فیسبوک کوم مارکیټ چې دا تاسو ته سټډي کوم. ټیک ده، دلته به راشو، دلته مارکیټ پلیس چې کوم آپشن دی دا به وګورو. دلته به بیا دا کوم د سړي غوندې نشان دی دا به ووهو، دلته به دا کولاو شي. دلته به بیا کریټ نیو لیسټینګ ووهو، ایټم به ووهو. ټیک ده، دلته به بیا زه پټو راوالم کوم پکچر چې ستاسو خوښ وي. ټیک ده، دلته فار ایگزامپل زه ستاسو په مخ کې به یو تصویران ورکړم د لیپټاپ چې تاسو ته پته ولګي، دا مې ورکړو. دلته به لیپټاپ خلاصه ورکړم چې دا کوم لیپټاپ دی، کوم ماډل دی. ټیک ده، میک بک پرو 2017. دلته به داسې پرایس تاسو ورکوئ که نه چې ستاسو د خرڅولو د پرایس نه 200-300 روپۍ زیاتې چې بیا څوک چېرته ډسکاونټ غواړي چې بیا ورڅه کولی شي. ټیک ده، باقي دلته به لاندې بیا تاسو ته لیپټاپ کیټګري کېښئ. دلته کیټګري کې تاسو بیا نور هم ډېر څه ورکولی شئ چې چا بل پراډکټ. ټیک ده، دلته بیا کنډیشن ورکوئ یوز لایک نیو. ټیک ده، دلته که چېرته نوی پراډکټ هغه به ورکوئ، که چېرته یوز شوی یوز لایک نیو ورکوئ، ګوډ والا ورکوئ که لږ ډېر خراب وي. ټیک ده، دلته به ډسکرپشن ورکوئ. ډسکرپشن کې تاسو پوره ډیټیل لیکئ چې دا لیپټاپ دی 2017 به دې کې ریم دا لګېدلی دی وغیره وغیره. دا لیپټاپ په باره کې زه ډیټیل ورکوم که نه، چې تاسو کوم پراډکټ یا یو ګاډی خرڅوئ یا یو ګاډۍ یا یو موبایل د هغې په باره کې به ولیکئ. زه به دلته ولیکم چې د دې کې 8 GB ریم دی. ټیک ده، 256 GB پکې SSD ده، کلر یې دا دی، کلر یې سپیس ګرې دی. ټیک ده، ویټ ډیلیوري ورته ولیکئ. ټیک ده، وغیره وغیره چې کوم آپشن هغه ولیکئ. دلته بیا زه ایریا سلیکټ کوم. ایریا مطلب دا دی ځای به سلیکټ کوم چې کوم ځای کې ته دا لیسټینګ کې که نه. دلته به دوبۍ القوس دوبۍ ټاون به ورکړم. ټیک ده، دا مې ورکړو. دلته به زه راشم بیا به برانډ ورکړم چې کوم برانډ دی، پراډکټ لاین به ورکړم ایپل پراډکټ دی که نه. ټیک ده، لیپټاپ ټایپ به ورکړم چې کوم یو دی الټرا بوک دی، اپریټنګ سیسټم یا دی چې کوم ونډو پکې انسټال دی، بیک سر به پکې ورکړم. ټیک ده، دلته به لاندې راشم، په دې کې نور آپشن ایډیشنل لیسټینګ آپشن به ووایم. ټیک ده، را به شو هیشټیګ به ورکړو. هیشټیګ مقصد دا دی چې څوک هم دا نوم ورکوي نو ستا دا پراډکټ ورته راوړي. دلته وله ورکړه میک بک وله ورکړه. ټیک ده، یو هیشټیګ شو. بل وله ورکړه ایپل وله ورکړه.
بل ولا ایپل میک بک پرو ورکا. دې مطلب دا دی چې څوک هم دا نوم سرچ کوي نو ستا دا پراډکټ ورته راوړي به دي څوک چې پراډکټ دغه کوي. دلته ولکه ډېر درسوي نو بیا ورته ولیکه ان سټاک ورته ولیکه لیست ان سټاک ټیک ده. ډیلیوري ورته اپر کا چې ډیلیوري به وکومه او ډور کوډ ته وړلو آپشن پکې آن کا او بل هم پکې آن کوي ټیک ده. او دلته پسې نیکسټ ووهئ. دلته به دا لیست او که نور تاسو ګروپونه چېرته ستاسو سره چېرته ستاسو ګروپونه وي که نه نو ګروپونو کې دلته تاسو راشئ. ګروپونه تاسو دلته سلیکټ کړئ چې په هغه کې به هم دا شیر شي ټیک ده. پبلیش یې کړئ. دلته بیا را به شي دا دلته روان دی ټیک ده. دلته خپل لیسټینګ تاسو څنګه ګورئ تاسو ته ښیم ټیک ده. یور لیسټینګ یعنې دا اوس پبلیش کېږي. بیا چې کله دا واوړي نو هغې ته بیا لیکلی لکه داسې لاندې کوم زما پراډکټ دی دې په شانتې ورته لیکلي ټیک ده. نو پوره قصه داسې تاسو ته ما وکړه او زما د ویډیو مقصد دا دی. بیا به تاسو هغې سره ډسکشن کوئ. دلته ما ته کسانو میسیجونه کړي دي تاسو ته ښیم دا دی انباکس ته به راشم ټیک ده. دنیا کسانو کړي دا یو مطلب دا دی یو جنۍ د هغه وایي چې دا لیپټاپ په څو دی داسې نو زما ورسره بحث روان دی. بیا چې ایګري شي بیا نمبر ورکوم وغیره وغیره. دا یو بل کسټمر دی یعنې دا دی بیا دوی د ما نمبر لېږلی دی دا وایي 2200 روپۍ زه ورته وایم وټساپ نمبر مې لېږلی دی. بیا هغې ما ته را لېږلی دی. بیا د هغې سره زما ډسکشن روان دی. دې څه اوس د دې را پروف درته ښیم چې دې سره زما ډسکشن څنګه روان دی په وټساپ باندې ټیک ده. دا وټساپ ته راشو. وټساپ کې دغه کس چې کوم دی دا دی که نه یعنې دا اوس وایي چې ما ته په 2000 روپۍ راکړه. زه ورته وایم نه 2500 روپۍ باندې لاس کړه. خوښه دي ښه که نه دي خوښه که په مخه دي ښه. زما د ویډیو مقصد دا دی چې دا ویډیو وګورئ او تاسو ته به ډېره فایده وشي انشاءالله تعالی ټیک ده. مزید به هم زه تاسو ته داسې ښې ښې ویډیوګانې راوړم. د فیسبوک پیج به څنګه کریټ کوو نور داسې ویډیو ډېره زیاته غټه شوه خو لکه دا دی چې ما په ډیټیل سره تاسو پوه کړم. دا دی بل دې ټایم کې ما ته بل چا میسج وکړل چې په دې دوران کې دي 1800 روپۍ لیکلي دي یو بل لیپټاپ دی. زه به ورته وایم چې یس اویلیبل او مزید به ورسره بیا ګورو ټیک ده. او اوس ما راکړئ اجازت او بلې ویډیو انتظار کوئ. د دې ریسپانس تاسو ما ته راکړئ چې یار کمنټس کې ولیکئ ویډیو ښه ده نه ده ښه څنګه چل دی. زما په خبرو پوهېږئ نه پوهېږئ د لیکچر طریقه څنګه ده او مزید به بیا انشاءالله بله ویډیو کې ملاقات کوو ټیک ده. السلام علیکم.